دې د سر نه خلاص کا ریل ګاډي ته به ملا شو روزه زما ګاډي ورته ملاو شي او تباه نه شي روزه کاکا دا ولې کاکا ولې دې ودرو خورا خېجه ولې به دې میرا باندې دا ګاډی کړه کاکا ولې خیر شه ته خو ګاډي وړې وې دا مرګ باندې رانه مزګار کړه دې نه خو مرګ کړه ته راپاسه کاکا راپاسه ګاډي کې بابا क्या ها کاکا دا راته د خودکشي دی ولې کوله بچیا دا کوم حالاتونه چې زه تېرېږم د ما سره بله لار نشته د خودکشۍ نه علاوه کاکا خودکشي خو حرامه ده بچیا ما ته هم پته ده چې خودکشي حرامه ده خو دا کوم مصیبتونه او کوم امتحانونه چې په ما باندې راغلل ما سره بله لار نشته الله پاک دا نوم مسلمان ته نه ښیي کاکا چې هر قسمه مصیبت دا د بل یو ملګري سره شیر کوه هغه ته ووایه ما ته ووایه شاید زما په وجه باندې ستا دا مصیبتونه کم شي یا زه تاسو څه ډاډګیرنه درکړم یا تاسو زه خپل مدد وکړم بچیا چې ته مې ډېر زیات مجبوره کې نو بیا یې واوره کاکا رسولی ها کافي پنجه هغې کړي په دماغ تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې دې ماشوم ته به تاسو اپریشن کوئ اوس هم درته وایم چې دې ماشوم باندې ټایم مه اړوئ دې ماشوم ته اپریشن وکړئ کنې دا ماشوم به بیا د اپریشن قابل هم پاتې نه شي اوس باقي ستاسو مرضي ده او ستاسو خوښه ده ډاکټر صاحب زما خدا خوښه ده چې زه ورله اوس اپریشن وکړم خو زما ډېره زیاته بېوسي ده ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې د ده په اپریشن به څو روپۍ راشي کاکا د ده په اپریشن به د لاکو نه وایه ته د 10 لاکو پورې خرچه راتلی شي دا د رسولۍ پورې منحصره ده 10 لکه روپۍ بس د الله د طرف نه ده ډاکټر صاحب بچی سایکل نه سایکل به درله واخلم خو لږ صبر راته وکړي دا سهار به یې خرڅ شي کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه کاکا څنګه ورځې به ښه صحت دې ښه دی هلکه هغه څاروی خو مې دې ولیدو ډېر ښایسته څاروی واسې نه ګورې لاړ نه شي نه ما پرې ډېره خواري کړې انشاءالله ډېر ښه به ځي چې خیره سره ښه نور ښه ته څنګه راغلې بلکل امن دی د کامران راولېږلم وایي که هغه نیټه راکوي د واده کامران راولېږې زوی نو زما خو د لاسونه داسې خالي دي نو په دې کې به زه هغه نیټه څنګه ورکړمه دا خو اوس ما ته پته نشته خو راویلېږلم که دا واده نه راکوي نو بیا دې ښځه ورپاتې لکه نو دا خو د جهیز سامان دی هغوی وایي د جهیز سامان به پکې زما لاسونه خالي دي بل طرف ته وایي ښځه به در پاتې لکه دا خو د پښتو خبرې خو نه دي نو که د پښتو دي او که د ناپښتو دي خو زما سوال جواب و تا ته ما وکړو زه صحیح دی درته ورشم دا پې سوچ کوم خدای پاکه دا په کوم امتحانونو کې دې ګیر کړم الله انسان د انسان مجبورۍ ته هم نه ګوري په تشو لاسو سره زه څنګه نیټه کړم ماشاءالله سلام علیکم وعلیکم سلام ښه برابر ښه یم زویه ته ښه یې وایه که نه ریټ څه دی زویه یوه خبره درته وکړم که دوه 1,20,000 روپۍ به رالاخېرنۍ راشي 1,20,000 ډېر ګران نه دی بچه ګران دی بل ځای کې واخله وعلیکم سلام السلام علیکم کاکا څنګه یې وعلیکم سلام زویه ښه یې څاروی د خرڅ دی او د خرڅ دی زویه څه قیمت دی جي 1,20,000 روپۍ خیرنۍ ویمه بس نه مړه په 130 کې به ونه شي نه نه زه خو د دې میلې کرایم ورکوم که نه زویه ګران دي څاروي ګران 130 کې به دې راغلی نه کېږي نه کېږي بل ځای کې معلومات وکړې
السلام علیکم. وعلیکم سلام مشرخی ترخی جوړې خیر دې شکر دې ستا د برابر یې. او سکه دا ما بیه کړی دی لکه 300 روپۍ بیه کړی مې د تصویران به دې نه وباسي ګورې. ته غلی شه. 1,80,000 روپۍ. هغه په یو نیمې نه ورکې. نه کېږي خفه نه شي. اور لا یو سل دېرش یې ماله راکړه. نه کېږي که نه زوی ته چا خېږي که نه زه ته وایم نه کېږي او تا ورته دا یو وخت نیم ما یې بیه نه ومړه. کو یار ستا نه مخکې راغلی یم زه. ته غلی شه ته دې خوشه. زه ولې دې خوښ یم ستا نه مخکې رالم دلته ودرېدم ته مېز کې هغه په یو راغلی نیمې بوځه ځه. بس زه به خپل ریټ کومه که نه نو 1,80,000 روپۍ. کاکا ته دې رسخت کا او زه در سره خبره جوړوم. ټیک ده که نه کاکا څاروی راکې نه نه پته یې نه خرڅه ته لاړ شه زوی ته. ستا خوښه ده نو ته لاړ شه. ښه تره وایه که نه په سوی بوځم. اخرنۍ 1,80,000 روپۍ راکړه د دې نه یو چوانه هم کم دې 55 را. نه کېږي بس خفه کېږم. مه کوه راکړی به دې وي. ښه یو خبره درته وکړم. او په دې شپېته مې شوله خو په مالي رواني ټکس والا او دوی نه راله بار که ستام پکې پیدا ده او زما پکې پیدا ده. خوښه مې ده زما خو د خرڅولو سره کار دی اوس پیدا روپۍ به دله هغلته درکړمه. ته به کور ته ځې او زه به څاروی خوښه مې ده بس په 1,80,000 زما زه د نقد به ځم او ریلې که راځه جبه ده. او جب अरे دا کاکا ګاډي والے کو ګرمۍ به وشه کړی. अरे دا خو ژوندی دی زم چې اوبه وله راوړم. کاکا پاسا کاکا پاسا زما څاروی راکړه زما څاروی چېرته پټ کړو. څه څاروی زما څاروی دی څه زما څاروی څه څاروی زه خو دلته بېهوشه پروت وي زه رالم راپا مې څولې. زما څاروی ظالمانو بوتو زما څاروی زما برباد کړم راپاسه زما څاروی بوتو چا بچي بوتو 2 کسانو جوړې چې په یوې واله په څاروی داسې لاړل کو داسې لاړل داسې لاړل جوړې داسې راځه چې وی ګورو راځه په مزه. تاسو ته مخکې هم تاسو دې ماشوم ته تاسو اپریشن اوس هم درته وایم چې اوس هم باندې مالا اپریشن وکړئ. بچی سیکل لږ صبر راته که دا واده نه راکوي نو بیا دې ښځه ورپاته که دا واده نه راکوي نو بیا دې ښځه ورپاته بچی تاسو ته مخکې سیکل نه ماشوم سره که دا واده نه راکوي نو بیا دې ښځه ورپاته. بچی هم بسته قوجه وه چې زه خودکشۍ ته مجبور شوم او ستا ګاډي ته سملاستم. همدا قصه وه. ګوره کاکا تاسو ته ښه پته ده چې خودکشي حرامه ده او دا کم حالات چې په تاسو راغلي دا د الله امتحانات دي. الله پاک په هر انسان باندې امتحانات راولي او موږ په یو حالاتو کې مایوسه کېږو نو په هر حالات کې به موږ د الله پاک شکریا ادا کوو. نو بالکل مایوسه نه شي انشاءالله تعالی الله به خیر کړي. دا پیسې د سره واخله کاکا په دې خپله ماته ګوډه راټوله کړه دا ونیسه. بچی نو دا خو به ختموله به غواړي که دا بېچاره کم ځای راختمو ما هغه ظالمانو خو ما سره ډېر ظلم وکړو. الله دې خیر وکړي. ته دا واله زه خپلو ملګرو ته هم ستا دپاره وینا کوم انشاءالله زه به خپل پوره تعاون تا سره کوم خو ته صرف ما سره یو ښېګړه وکړه چې ته ما ته د هغه کسانو شکلونه تا ته یاد دي کومو چې تاسو نه څاروی بوتلی وو. ټیک ده کاکا بېغمه شه
به داسې شوه چې ستا څاروی پیدا شو بچې دا احسان به زه ستا څنګه ختم نه نه کاکا دا څه خبرې دي دا ګوره موږ هر مؤمن مسلمان له پکار چې هغه خپل رور سره خپل مسلمان رور سره مدد وکړي په سختو حالاتو کې انشاءالله زندگی به بیا اساني ستا غونډه کې ځوانان چې په دې دنیا کې موجود دي انشاءالله څوک به همدغسې بېوسه پاتې دي بس لږ له پیسې دا که نور خو څاروي نه دي زما څاروي یوازې دي لکه در کوم ده لکه نیک دی لکه راله دې شړې ته والا پیسې والا وا څاروي نه دي کم خوازي ما په اسمان غوښتی خدای په میله کې راکړی خان زه خو ګوره څه نه یم خبر ته د څه نه خبرې ما ته پته ته مشر او دا دې کشر دی دا خو زه پیژنم هم نه نه پیژنې نه نه ته خو یې نه پیژنې زه هم نه پیژنم خانه تاسې به دواړه وپېژنئ چې په تاسو دلته وګرځم د پاسه تاسو بابا سره څه لوبه کړې کم بابا سره جی بابا نه پیژنې اوس کاکا دا دې وپېژنده نشو یې خود ولته مو کاکا دا هغه کسان دي کومو چې ستا نه غوا بوتلې وه مشره زه نه یم دی دی مشر زه نه مشر تی په دې غټه غټه سپینه ږیره باندې مړه تقلاګانې کوي او بیا د داسې سړي نه ظالمه دا خو یو مظلوم دی خو خوار دی د خدای تعالی عاجز سړی معاف کړئ جی موږ دلته هلته تاسو ته دروغ ویلي غلی شه ګنې دیخ پېنه دا قسم ما سره ما تا ته هلته دروغ دواړه زیرېدلی مو دواړه دی کاکا نه دواړو دا چل کړی دی کاکا اوس وایه څه عمل ورسره وکړم دیوال ته ووخم د پولیسو له یې ورکړم ونې پسې ځوړن کړم وایه ښه بچیا الله دې ستا غونده کې ځوانان په هر ځای کې پیدا کړي او دوی خو زما ژوند ختم کړی و دوی خو زما هر څه تباه و برباد کړه د دوی د لاسه خو زه په ژوند پوه شوم زویه بس الله دې ورسره پوه شي الله ته حواله کوم چې الله پاک په خپله توره باندې ووایي اورې الله به په توره وایي تا به ورته خیرې هم کړي اوس دله یا غوا ورکوي ولې پیسو بندوبست وکړي خپل عمل د سره کوم شابه پیسې مونږ سره شته مو غوا خرڅه په 1,00,000 روپۍ مې ورکړې او دغه روپۍ را سره دي ای ظالمانو بېوسه مې هېڅ هم راسه نشته معاف مې کړه 1 روپۍ ما کمه نه ورکوله او په 1,00,000 روپۍ تاسو زما غوا خرڅه کړه مجبوري مې وه چې مجبوري دې وه ما ته به دې ویلې ما به دله 15 روپۍ په دې غریبۍ کې درکړی وی خو دا بیکاره حرکت به دې نه کوه ډېر بد دې کړي ورکه پیسې دلته دا واله کاکا ورکه پیسې ځئ دواړه ځئ شه کاکا موږ د نه معافي غواړو بیا به نه کوو معافي د هغه الله نه وغواړه چې هغه دې معاف کړي زه ته هېڅ هم نه وی خو درته هېڅ هم نه وی دا واله بچي ستا دا احسان به زه چېرته نه یم نه بابا نه دا کېده بابا په دې به ځان له ښکلی بچي له علاج وکړي او هغه کومه لورکۍ چې د هغې له په واده سامان والي جهیز ټیک ده بچي نور هېڅ هم نه ویم الله پاک دې همیشه دقسې خوشحاله لره او الله دې په دې دنیا کې دغسې خلک پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو یې